د ژوند د ملګري د احساساتو سره ارتباط برقرار کول په دې معنا دي چې تاسو هغه درک کوئ. نو کله چې تاسو هغه درک کړئ، د هغه د احساساتو سره مرابطه ورساتله، نو بیا تاسو کولی شئ د هغه سره خوشحاله واوسیږئ او د هغه شخص سره مینه وکړئ. نو که تاسو احساسات نه درک کوئ، د احساساتو سره ارتباط نه لري او هر وخت قضاوت کوئ او جنګ کوئ او په جنګ هره موضوع حلوئ، نو بیا تاسو نشئ کولی چې مینه وکړئ او مینه مو ترمنځ کمیږي. بل ښځو ته وایي چې که تاسو یو نارینه بې توجهي درته کوي ځینې وخت البته ټول عمر نه، نو تاسو دفعتاً مه خفه کېږئ او دفعتاً په دا فکر کې مه کېږئ چې زما ژوند ملګری نور زما په کیسه کې نه دی. تاسو کوشش وکړئ چې هغه درک کړئ، ځکه چې عموماً د هغه مشکلات ډېر دي او کنټرول د کورنۍ د هغه په لاس کې دی. نو طبعاً مشر ده او مشر ته عموماً مشکلات ډېرې، د هغه درک کوئ. او بل دواړو طرفو ته هم میړه ته او ماینې ته دا لازمه ده چې دا درېیم ټکي ته ښه توجه وکړي. هغه دا دی هر انسان په هر موضوع کې بخصوصا په مشترک ژوند کې مخکې له دې چې ویل وکړئ لیدل وکړئ. یعنې یوازې ویل مه کوئ، په سترګو هم یو څه ووینئ او په زړه یې په دماغ یې احساس هم وکړئ، په غوږو یې واورئ، ټول حسونه مو بیداره وساتئ او یو دم عمله مه کوئ د ژوند پر ملګري باندې. نو بیا تاسو کولی شئ یو کامیابه ژوند ولرئ او کامیابه به